خاص دي چې ډېر زیات ځواکونه ډېر مشران دي نو د غواړو خبره او خاص کر تجاویز چې کوم دی موږ راکړي چې موږ د انصاف په حواله باندې کوم ډیمانډ کولی شو او په هر وخت موږ چې راځي خبرې کېږي په دې باندې باندې فعال الله تاسو موږ دې شو تر پاکستان کې پسپاټات په نمائندګۍ باندې جاوید اقبال کې نبی باندې تفاصیل چې راشي او په دې والا باندې موږ سره خبرې کوي جاوید اقبال انتظار دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر مجلس زغال السياسي خاتون مشرانو يمين البرلمان ممبران طالبانو اقبال لالا واقعي چې ډېر زیات د چا چې زامن وي او داسې راوي د هغې غم او داسې غم دی چې په حقیقت کې زموږ دا زړونه دا نشو شیر کولی هغه سره چې دا غم کې کم کړو خو کم از کم د هغوی د مرهم لپاره د هغوی د فدا لپاره موږ د هغوی په دې کیس کې د هغوی د زوی د دې مینې په بدله کې موږ خپله مینه نشو کولی او هغه نشو ورکولی نو دی سره کم از کم دا سپورټ کولی شو چې په دې سړک ورسره ودرېدی شو په دغه چوک کې ورسره ودرېدی شو د پرس مخې ته ودرېدی شو د ظالمانو مخې ته کم از کم ودرېدی شو د هغه ناپوهه خلکو مخې ته ودرېدی شو چې څوک دا خبره کوي چې یاره ګینې دا هلک دغسې وو او داسې کړي دي دا سړي ته دا خبره تر اوسه پورې یو پوینټ هم داسې رانغی چې ګینې دا خبره چاته هم معمولي ثابته شوې چې یاره دی د دغې خبرې مرتکب شوی دی نو چې چونکې داسې نه ده شوی دا ملک د مسلمانان دی دا ملک د پښتو دی ټوله دنیا پوه ده اوس ټوله یونیورسټي هم پوه شوه او ټوله لیکان هم پوه شو چې دا څه دوه درې ورځې مخکې چې کوم زموږ د میډیا ملګرو راغلی انټرویو د یونیورسټۍ په باره کې هغه څه وه د هغې د مسایلو په باره کې نو ټول هم دغه څیز وو چې هغه خلک چې د کالج انتظامیه پکې شامله ده نو چې د کالج انتظامیه شامله وه نو ډېره دا خبره شایعه ده او دا خبره ثابته ده چې دا هغه صرف د خپل په دې وجه باندې راشه که دغه کولی چې راشه په دې څه باندې خو نشو کولی خو دا یو خبره به میدان ته کړو او دی به د دې منځ نه ګرځو زما نو د بدقسمتانه دا خبرې چې دي دا مونږ دا مشران به لمونځ هم کوي د ما نه مخکې هم وشوې دا د مایند سیټ خبره ده د بدقسمتانه په دې ملک کې یو داسې فساد پیدا شوی دی د سن 77-78 نه پس بلکې د 79 نه کله چې د سور انقلاب په افغانستان کې راغی او دلته د ضیاءالحق پاچاهي راغله نو دلته کې یو فساد برپا شو او هغه فساد داسې نه و برپا زما بعضې ملګري ناست دي زما په دې باندې کلاس فیلو هم دی موږ چې په یونیورسټۍ کې سبق وي یقین وکړه چې موږ یو ځل په دې ریکریشن سنټر کې سلیم لالا باندې دې خبرې غالبا د دی به یاد دی موږ په دې ریکریشن سنټر کې ناست وو په یونیورسټۍ کې او بعضې نوجوانانو چې په هغه زمانه کې کلاشینکوف راوچلو زموږ بعضې نوجوانانو کلاشینکوف راغی او هلته سمالیانو د سور ساز پروګرام جوړ کړی او هغه کلاشینکوف یې په موږ وچلوي ګوره په هغه خیبر یونین حال کې یا په ریکریشن سنټر کې لیاقت چې کله د یونیورسټۍ سره مسلم راغی ته به یاد وي د خیبر یونین نو د هغه زمانې دا د هغه وخت نه یو شی را روان دی په دې ملک کې او هغه خلکو هغه مایند داسې را روان دی چې هغوی وایي چې باندې یو سړي که زه مونځ کوم او که نه کوم که زه روژه نیوم او که نه نیوم که زه قبلې ته محکوم او امتیازې کوم که زه هر څه کوم خو چې بل سړی ایله که زما ورته مړه کې سوال و هغه ایله داسې غوندې الفاظ وویل چې هغه په ما ښه نه لګېږي نو زه وایم دی د کفر مرتکب شو زه وایم دی کافر شو ځکه چې هغه زما خبره ده
نو زما ورور د دغه مایند سیټ او دا کوم فساد چې نن په یمن کې شروع دی دا څه چې وشو دا څه کېږي نو د دې فساد دا ټوله د دې فساد جوړه ده دا یو مشال نه دی چې راغلی بلا مشالونه راسې راغلل او خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چې دا څومره بسي ده نو موږ به دغه خلکو مایند سیټ چینج کول دي چې باید موږ څوک دا وایي زه مسلمان یم زه منم چې الله یو دی او هغه بل شریک نشته پیغمبر علیه السلام اخري نبی دی چې په دې دنیا کې رالیږلی شوی دی ما چې په لمبا شپه یې وکتل چې د بشار هغه کمرې کې هغه کیمرې ویمرې ګرځولې نو هغه پکې یو الفاظ لیکلي وو هغه کمره کې تاسو به ټول هغه الفاظ لیدلي چې پیغمبر علیه السلام الله پاک د دې قوم لپاره یو مسنجر رالیږلی چې هغه پیغام بل پیغام راوړو والا یې جوړ کړو نو هغه یو پیغام دلته کې راوستو والا چې دا مسلمانانو یو پیغام و د الله پاک یو پیغام و د قرآن یو پیغام و هغه پیغام هغه دلته کې رالیږلی هغه چې یو سړی په خپله کمره کې دا لیکي ته ورپسې ځې او بیا هلته کې کپړې وباسي او هلته دې کورونه ښکته کوې او بیا کې ډزې کوې او بیا ته هر څه کوې بیا ته تېل اچوې بیا خو زه یې افسوس سره دا خبره کوم چې په هغه ویډیو کې د مردان شیخ ملتون ډي ایس پي زه خپله پېژنم موجود و 3 موبایل هغه ټایم موجود وي زه وایم که دغه ټایم دا یو خطا ډز کړی نو دا ټول خلک بدله خو بالکل هغه دا نه دي ویلي بلکې هغه ورته خلکو ته ویلي چې تاسو دا یې کړي دي چې وروسته شئ وروسته شئ وروسته شئ خو هغه اکشن نه دی راستی اکشن چې کوم هلکان په ده باندې وکړي نو بیا دی له پکار چې دی ریاکشن کړی دی یو ډز به خو کړی کم از کم نو دا هم زه افسوس دي دا خو ټیک ده سلیم خان دلته ووایي وزیر اعلی صاحب خو به ودرېږي وزیر اعلی صاحب خو به وایي چې دا کار غلط شوی دی هغه زما د صوبې مشر دی ډي او آی جي صاحب خو به وایي خو ګورې په داسې پاملرنه په داسې خلکو راچم چې نه وایي هلته کوتاهي شوې ده که کوتاهي نه وه شوې خدای شکه دا کار شوی کوتاهي بلکل شوې ده نو زه دا خبره کوم چې زه د خپل سیاسي ګوند د طرف نه د پاکستان د ډیکټاټر د طرف نه زه دې جرګې ته زه اقبال لالا ته زه دا ټول خپل دا یقین دهاني ورکوم او د خپل طرف نه دا وایم چې انشاءالله که تاسو څه قسم د هلې ځلې کوئ په دې باره کې تاسو د وکیلانو ټیمانو ته ضرورت یې دلته په صوابای کې موږ دې مشرانو ته خپلو وکیلانو موږ ته ویلي تاسو دې وکیل جوړ کړي په های کورټ کې ضرورت یې د هرې پاټۍ وکیلان شته موږ ورته ویلي شو که په سپریم کورټ کې ضرورت یې د هرې پاټۍ وکیلان شته موږ ورته ویلي شو که د جنسي جلوس او د نور والو ضرورت یې انشاءالله اقبال لالا تا ورته موږ په دې ډاګه باندې ولاړ یو دا یو څو خبرې وي د مطلب وي او که بې مطلبه وي هم یې کړي مشران ناست دي تاسو ته به ډېرې ښکلې ښکلې خبرې کوي که زما د دې خبرو وجه باندې چې هغه ته څه ټیس رسېدلی نو د هغې نه معلوم غواړم ستاسو ټولو ډېره ډېره مننه او ډېره ډېره شکریه والسلام